بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم انجینیر محمد نبی او تاسو ګورئ یوسفزۍ سیول انجینیر چینل. نن زه په سیول 3D باندې کار کوم. سیول 3D سافټویر باندې کار کوم چې په هغې کې مونږ سروې کړې ده، د یو هیلی ایریا سروې مونږ کړې ده. په هغې کې یو پروپوز روډ دی، هغه روډ به مونږ پروپوز کوو او هغه به مونږ په هغې کې جوړوو. هغه په هغې کې څنګه جوړیږي، د هغې دپاره څه طریقې کار دی، نو راځئ تاسو به زما سره اوس هغه ګورئ. هغه روډ چې دی، هغه روډ د کوم ځای کې نه شروع دی او په کوم ځای کې ختم شوی دی. نو زه تاسو ته ښیم هغه روډ چې دی، هغه روډ مونږه د پوینټ امپورټ نه شروع کړی دی او په کوانټیټي ارت ورک کوانټیټي باندې هغه ما ختم کړی دی. دا ټولې ویډیو به تاسو ته په دې ویډیو کې خامخا انشاءالله کیږي. تاسو به انشاءالله په هغې پوهیږئ. زما نه به تپوس کوئ چې په کوم ځای کې تاسو ته مسلې انشاءالله د الله په مدد سره به هغه مسله چې ده هغه به دله زه حل کومه. تاسو زما نه خامخا تپوسونه کوئ. نو راځئ چې دا روډ څنګه ډیزاین کیږي په هیلی ایریا کې او د هغې نه ارت ورک کوانټیټي چې ده هغه څنګه راوځي. نو لیټس گو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ښه، د ټول نه اول به زه پوینټس امپورټ کم. صحیح ده، پوینټس به څنګه امپورټ کم؟ PENZD کاما ډیلیمیټډ به دلته سلیکټ کړم او پوینټس چې دي هغه به کم پوینټس چې ما ټوټل سټیشن نه راوړي دي هغه په PENZD فارمیټ باندې به ما سیو کړي، به زه راوالم او به اوپن کم. دلته به صرف چیک کم چې ایسټنګ نارتنګ صحیح دی که نه. دا یو څو پوینټس ما ته شو کوي، سمپل اوکې به یې کم. دلته وګورئ که دا چې ته ما ته نه شو کېدو نو د ماوس کرال ډبل کلیک وکړم نو دا به ما ته شو شي. په دې کې روډ سنټر پوینټ دی، دا خو ډېر زیات دي که نه. نو ښه خبره ده چې زه هغې له یو ګروپ جوړ کړم چې هغه له دې نه آیسولیټ شي. ټیک ده، نو زه به په پوینټ ګروپ باندې رایټ کلیک کړم. صحیح ده، په پوینټ ګروپ مې رایټ کلیک کو، نیو باندې به کلیک وکړم. په نیو چې مې کلیک کو دلته به زه نیم ورکړم روډ سنټر. ښه، او دلته به زه صرف ډسکرپشن اونلی سلیکټ کړم. بیا به ځان انکلوډ ته رسوم. صحیح ده، را ډسکرپشن به دلته راوالم RC. دلته به د دې خبرې خیال ساتم چې که ما چې د ډیټا راوړي په هغې RC اسمالي نو بیا به مسله کوي. ښه، نو که دلته کې اسمال و هلته به اسمال لیکم، که دلته کیپیټل و هلته به یې کیپیټل لیکم. ټیک ده، نو دلته کیپیټل دی، دلته ما RC ولیکو. دا دې دپاره که بیا به ګورئ ما ته پوینټ لیست نه شو کېږي. ښه، چې ور ما سمال RC لیکلی. اوس دا ما ته شو دا بالکل ټیک دی، دا مې اوکې کو. اوس به زه په دې باندې رایټ کلیک کم او سلیکټ پی کم. چې سلیکټ مې کو نو اوس چلو شو ما ته هغه پوینټس ویزیبل دي. دا به زه آیسولیټ کم، مطلب دا چې دا پوینټس به پاتې کم او دا باقي به هایډ شي. صحیح شوه. د دې نه بعد به زه چلو کم، زه به راشم آبجیکټ سنیپ ته، آبجیکټ سنیپ سیټینګ ته به لاړ شم، دا به ټول کلیر کم او نوټ ته به نښه وکم، اوکې به یې کم. د هغې نه بعد بیا زه پولي لاین راولم او دا ټول پوینټس چې دي دا به د یو بل سره په دې طریقه باندې کنیکټ کم. صحیح ده، دا ډاینامیک انپوټ چې دی د دې کراس هیر سره دی آن دی. نو زه به دې کسټمایزیشن ته راشم، ډاینامیک انپوټ باندې به کلیک وکم چې هغه ما ته لاندې شو شي. دا ما ډاینامیک انپوټ باندې کلیک وکړو، دا وګورئ اوس زه دا به دې کلیک کوم، دا به ترې لر شي. بیا چې به کلیک وکړم دا سره راشي، نو زه به یې ترې لر کم. صحیح ده، چې لوډینګ راته نه کوي. پوینټ په ټول د یو بل سره کنیکټ کم. صحیح شو ده. خیره، دا پوینټ ټول ما د یو بل سره څه کړو، اوس یې کنیکټ مې کړو. ښه، صحیح ده. دا چې څنګه زموږ هلته کې روډ الاینمنټ دی که نه، نو هغه شانتې دا ما څه کړو، دا ما کنیکټ کړو. ټیک شو، تاسو ورته وګورئ په دې طریقه باندې. او دا ډیټا نه ده، دا به زه تاسو له په دې ډسکرپشن کې درکم. دا به تاسو بیا ځان له کاپي کوئ او په ایکسل شیټ کې به یې پیسټ کوئ او بیا په CSV باندې سیو کوئ. ټیک شو، دا اوس ټول یو بل سره څه شو، کنیکټ شو. ټیک شو که نه. ښه، دا به زه اینډ ابجیکټ کما آیسولیشن، نو ما ته به هغه نور پوینټس چې دي دوباره کولاو شي، ما ته خپل کار څه کو وکړو. ټیک شو که نه. خیره سره، نو دا و زما سره پولی لاین. د دې نه بعد به زه سرفیس جوړوم، نیو سرفیس به جوړ کړم
او هغې له به نیم ورکمه ای جی سرفیس ایگزسټینګ ګراوند سرفیس دا به مطلبي ښه او میجر کانټور او ماینر کانټور به 525 سلیکټ کما د دې لیست نه دا به زه اوکې کما دا چې کله ما اوکې کړل نو ماله پکار ده که نه چې دا به بیا ډېر زیات ګډوډ راځي که نه نو ښه خبره دا ده چې زه دې له بونډري جوړه کړم صحیح ده بونډري چې دغه بونډري کې ما د دننه کانټور ښیه او په دغه کې ما د دننه مه ښیه نو سمپل به د دې نه څه والمه کاپي به ترې والمه ټیک شوه ګورې دا به اول د ټول نه مخکې څه چلو کړم د دې نه به کاپي والمې دې طرف ته او اخوا طرف ته صحیح شوه دا کاپي ته ما واغسته ما وی چې په دې رینج کې دننه ما له دې سره راکړي کنټور راکړي او د دې نه بهر دې ما ته نه شو کوي ټیک شوه دا مې د هغې دپاره دا چل وکړو ښه ټیک ده که نه ګورې زه به اوس دا بونډري چې ده دا به بنده کړم او بیا به پولي لاین ایډیټ کړم ښه ګورې په دې طریقه باندې پولي لاین به راوالمه اول خو به د ابجیکټس نیب آن کم ټوټل ګورې صحیح شوه دا به اسکیپ کړم دلته کې رالمه دا مې راوغستو ټیک شو اسکیپ پې کړم اوس پسې چلو کړم ښه خبره دا ده که نه چې دا به زه اوس څه کړم د یو بل سره کنیکټ کړم جاین به یې کړم د یو بل سره نو پی ایډیټ کمانډ دی هغه به زه انټر کړم ملټیپل به په دې کې سلیکټ کړم او دا به سلیکټ کړم دا او دا چې کله زه انټر کړم نو زه بیا په جاین باندې کلیک وکړم بیا به سمپل انټر کړم بیا به انټر کړم اوس به یې چیک کړم وشو ویني بونډري جوړه شوه ټیک شوه ښه نو زه به اوس څه چل کوم دا پوینټ ګروپ په دې د ایډ کوم چې د هغې نه څه جوړ شي سرفیس جوړ شي صحیح شوه که صحیح نه شوه نو زه خو به بونډري دلته کې خیم خو د دې نه مخکې به زه کنټور جوړوم نو الو به بونډري کار کوي صحیح ده نو دلته کې به دې ماله ایرر راکوي زه چې داسې کومه ډایرکټ دا ایرر راغی نه ماله انده پکار ماله ډایرکټ څه چل کول پکار دي پوینټ ګروپ پوته ایډ کم هل پوینټ په سلیکټ کړم اپلای اوکې به کړم دوباره به یې کړم کیدای شي ما کلیک صحیح نه کړی نو دا ما څه کو کلیک مې کو ټیک شو آل پوینټ مې سلیکټ کړلو اپلای اوکې کنټور جوړ شو اوس ګوره ښه زما چې کوم مقصد و هغه به اوس په باونډري کې کلیر شي باونډري ته لاړم دلته کې مې هایډ ولیکو هسې دا هم دلته کې شو هم لیکلی شم هایډ هم لیکلی شم دا وګورئ هغه اوټر ته لاړل او دا به ترې ډیلیټ کړم ټیک شوې کنټور په مخصوص ځایونو کې مونږ ته رالو یوه دا طریقه شوه او یوه طریقه دا ده چې د باونډرۍ نه د بهر یي خو په باونډرۍ کې د دننه نه یي هغه به څنګه کومه نو د هغې طریقې کار دا دی ګورئ په باونډرۍ مې رایټ کلیک کو ایډ دا اوټر په ځای به څه کړم هایډ او دلته به هایډ ولیکم او دا به اوکې کړم ګوره ښایي د مې انټر کړو نو دننه ترې لر شو او بهر شته نو دا کله کله په کارېږي خو ما وایي چې دا اپشن نه دی چې دا پکې څه شي دا پکې راشي ښه صحیح شو نو دا زموږ سره دی خو نه زه دا بل شانتې کوم ټیک ده دا به کنټرول زیډ کړم او دا بل شانتې به برابر کړم ټیک شوه دا مې واپس راوستو خپل حد له ټیک ده اوکې دا به دې ډیلیټ کړم ښه دا باونډري دې ته پکې حاجت نشته د دې نه بعد به څه چل وکړم دا کم پولي لاین چې ما جوړ کړی دی دا به زه الاینمنټ ته کنورټ کړم یعنی د دې نه به الاینمنټ جوړ کړم صحیح ده نو د هغې طریقې کار دا دی چې زه به الاینمنټ ته لاړ شم بیا به زه په دې کې الاینمنټ کریشن ټولز هم دي مطلب دا چې دا که چېرته کې دا زما سره پولي لاین نه نو زه بیا په دې طریقه ځم خو چې پولي لاین را سره شته که نه نو بیا دې طریقې ته حاجت نشته دا بیا لږ ټیک ګرانېږي نو اسانه خبره ده چې پولي لاین جوړ دی کریټ الاینمنټ فرام ابجیکټ باندې مې کلیک وکړو لاین مې سلیکټ کو انټر مې و زما د ریورس تپوس کوي د دې ایرو کې د کته نه بره تللی دی دا خو مونږ ته پته ده که نه چې د کته نه بره تللی نو دا صحیح ده که چې د بره نه کته راغلی دا روډ نو بیا به زه په ریورس باندې کلیک کوم ټیک ده جي نو زه اوس په ریورس باندې کلیک نه کوم
ها اوس په دا انټر کو الاینمنت له نوم هم ورکولای شم خیر رینیم به کما صحیح ده کنه دا زما سره څه ده دا ای جی روډ ده صحیح ده خاجي نور پدې کې زه دا لیبلز چې دي دا به ته آل لیبل کوم ټیک ده آل لیبل به کوم ته دا پروپوز ده نو پروپوز بدلته کې پریدم ټیک شو دا چې د ایگزیسټینګ او جو ایگزیسټینګ نو دا خو زموږ سره ایگزیسټینګ هم ده پروپوز هم ده خو بهر حال یا به ایگزیسټینګ یا به پروپوز دوه کې به یو سلیکټ کم او لیبل وته آل لیبل کوم چې مونږ په بیا څه شو چې بیا په پوجو ټیک ده خجی اوس پس زما دا کم 200 میټر چې لیکره دا بای ډیفالت ده کله چې کب نه سره خپل سویلی وي ناغه بیا مونږ دلته کې ورکو بس په بده کې دا 200 چې ده دا بای ډیفالت پریدو ٹھیک ده دا د شانتي صحیح ده دلته کې ډیزاین کرایټیریا دا مونږ چې دا کوم روډ جوړو کنه دلته کې ګوردا الریډي سلیکټ ته ها آشټو دا 2011 باندې ده الریډي سیټ اپ ته دی شوی ده د 100 کیلومتر په ځای بدل سکما 40 کیلومتر پر اور وایګم هو چې صدا چې غر ده کنه دا مسله وبګي بیا مونږ ته چې ناراضي صحیح ده نو دې ته ټول لیبلز ولګیدو اولنی لیبل نوم ده دا هو آر سی ده نو دې ته مونږ وایو سټیشن 00 ډیزاین سپیډ ده 40 کیلومتر پر اور بی پی یعنی بیس پوینٹ دا زمون بیس پوینٹ ده دلته کې چې زرا عالم دا زمونږ سره ده ای پی دا یعنی ان پوینٹ ده ان پوینٹ دا شان زمو سره په موډ کې څه ده پی سی پوینٹ کرو میډ ده په کې بیا په کې پی ټی ده نو پوینٹ ده صحیح ده نو دې ته موږ سوایو دا د لیبل دی چې موږ ته پته لګي پی ټی میډ او پوینٹ کرو پی سی دای مطلب ټیک ته خیره ان شاء الله اوس مزید ودې بس موږ مخکې زو چې دا کله موږ سره الیمنت جوړ شو د دې نه بعد به موږ پروفایل ویو جوړو دی صحیح ده پروفایل ویو پروفایل ته بلار شمه کرییټ پروفایل ای جی ال سلیکټ ته الیمنت ته دا سمپل ایڈ کما چې ایڈ می کو دغه مطلب الیمنت ایزی جدا په سلیکټ کم زموږ غداو نو دا به ایڈ کم ایڈ شو بس سمپل ډرا ان پروفایل ویو باندې با کلیک وکم او پدې کې با زه اس قسم څه کار نکوم دا به سمپل نیکسٹ کما پدې کې مزه څه کار نکوم دا به نیکسٹ کما ٹھیک ده دې کې مزه کار نکوم دا زموږ سره هغه بینډ ده نو دا چې کله بیا مونږه کار کوو نو دا به بیا بدل کو صحیح ده اوس وته په دې پوزیشن کې حاجت نشتی ٹھیک شو دا بس سمپل څه کوم بس کریټ ان پروفایل ویو باندې به کلیک وکم نور به څه چینج نه کوم دي ته وګوره دا زموږ سره څومره ډېر زیات ګڼ اډو پته نه لګي چې دا زموږ سره څه سیز راغی اوس نو د دې خو به زه سیټینګ کوم 1:100 ده 1000 ده خو بالکل زمونږ دا سکیل چې دی د ټیک نه دی نو زه به څه وکړم چې ایډیټ پروفایل ویو ته به ځم په دې ګریډ کې به دې کلیپ ته نښه وکړم دا دواړه به هم چیک مارک کړم صحیح ده او دا هاریزنټل به هم دواړه چیک مارک کړم اپلای به کوم اوکې به کوم وګورئ دا داسې طریقه شوه صحیح شو خو دا اوس هم ټیک نه دی صحیح ده که نه ټیک نه دی دې صحیح طریقه اوس جوړو ښه اوس به څه وکړم پروفایل ویو سټایل ته به لاړ شم دلته به هاریزنټل ایکسس او ورټیکل ایکسس کې چینجز کوم دا انټرول به 50 کما
او دا به 25 کما ٹھیک ده کنه دا به څه کما دا به څه کما 25 یا دا به 30 15 کما ٹھیک شو دا می 30 15 کو دا به اپلای کوم دا خو غره عام سیټینګ دی صحیح ده کنه ټیکسټ په حواله سره هریزونټل مو شو ورټیکل هم شو هي صحیح ده دا به څه کوم دا به کسٹم کومه 1:1000 ته برابر کوم ها کسٹم می کو دلته بولی کومه کسٹم سکیل له 1000 اپلای می کو غره اوس بالکل زبردست شوی هریزونټل او ورټیکل اکسس کې دا لیفت طرف چې دی نو دا د دې لپاره موږ دا لیکو صحیح شو اخیره دا ما د دې لیفت لپاره ولیکل 50 25 30 او 10 اپلای مې کوم صحیح ده دا بیا د رائټ لپاره مرسته لیکم ټیک شو اخیره دا وګوره بالکل صحیح شو پته کې د میجر او د ماینر پته نه لګي چې دا څه دي څه نه دي ټیک شو نو د دې د ډسپلی به چینج کول غواړي ها چې ډسپلی ورته چینج کوم چې باقي کوم ته پته لګي چې میجر او ماینر څه شي صحیح ده کنه د دې ډسپلی ته وزرا شمه میجر grid horizontal دا به یلو کومه صحیح ده او په ورټیکل کې به دا میجر هم یلو کومه ٹھیک شو چې دا زه یلو کوم کنه دا ماینر به د دوانو نه بیا څه کومه زه به دا به د سره موږ ته شو کوم ځکه چې هلته کې بیا پښتو کې به موږ وایو چې جا حقیقي نو بیا په موږ پوهیږو نو دا ګریډز دي ته خو ګریډز وایي کنه دا وګوره میجر او ماینر پاتې شو د ښه سټډي دپاره اوکې ټیک شو کنه دا خیره زه اوس د دې دا رایټ ډیټ هم ګورم ټیک ده دا اوس بالکل A1 شو صحیح ده د دې دا لیفټ خو ما صحیح کړو خو اوس په دې رایټ ته راشم دا لیفټ مونږ کړو کنه 50 25 50 10 دا به رایټ کم دقه شان بدل ته کې ولیکم یا د دې نه لږ بدل کم خو یو شان دي ښه دي صحیح ده ګورئ څنګه چې ما د لیفټ دپاره لیکلي وو دغه شان دي به د رایټ دپاره هم ولیکم ټیک شو کنه اپلای دا بالکل صحیح شو ها بالکل سیټ شو دلته به زه اوس پروفایل جوړوم صحیح ده کنه پروفایل مې کلیک وکړو کریټ پروفایل کریشن ټولز به راوالم کنه دله به نوم ورکم اوس زه په دې باندې نوی پروفایل جوړوم کنه هغې ته یا ډیټ هم ویم صحیح ده یا د پروپوز ویم صحیح ده کنه ټیک ده نو دې کې به زه دلته کې صرف نیم ورکوم ډیټ هم زموږ سره کوریډور وي په اصل کې صحیح ده نو په دې باندې هم کوریډور راچوم ځکه به دما ډیټ هم پروفایل وي یا ډیټ هم پروپوز پروفایل دواړه خبرې ورته موږ لیکلی شو دا ډیزاین کرایټیریا بالکل د دې صحیح ده دې کې به ګوتې نام صحیح ده کنه په دې کې به بالکل ګوتې نام او دلته کې به زه دې سره سپریټر ورکم په ماینس باندې نو سبو سره ولیکم ډیزاین دا مې اوکې کو ټیک شو زه به اوس په دې باندې څه چلو کوم په دې طریقه باندې ټینجنټ مې کرو به سلیکټ کوم او په دې طریقه باندې به زه څه چل کوم دا زه به ډېر زیات خیال کوم ګورئ ښه دا خو زه زر زر لیکیم نو ګوره زمونږ دا یو ګریډ چې دی نو د 50 by 30 دی صحیح ده که نه نو موږ نه ده پکار چې داسې په سپیډ کې کار کوو ډېر په غور سره په فکر سره کتل غواړي ځکه چې بیا به کوانټیټي هم زیاته راوځي که نه چې کوانټیټي زیاته راوځي سړی ځان له آخرت ولې خرابوي او فایده خو به بیا د ټیکهداري نو ښه خبره دا ده چې ډېر زیات په احتیاط سره په دې کې کار وکړی شي صحیح ده که نه نو دا به زه اوس د دې نه د اینډه پورې دغه شانتې کوم ټیک ده ټیک شو دا به زه په دې طریقه باندې څه کړم برابر کړم
د دې نه بعد به زه په دې کې بیا شروع کوم چې دا کم ګریډس چې دي که نه دی هم ماله په دې باندې لیبلز راکوي ښه نو لیبلز به زه سټډي کوم لازمي چې د هغې پی وی آی او د دې خبرو ټول خیال ساتل پکې شوي نو ډېره به ښه صحیح ده نو زه به اوس څه کوم د دې نه زه یم چې دا ګریډینګ چې دی دا دې ختم کړم صحیح ده دا ګریډ لاین چې دي کوم چې زمونږ د لیوله پورې دي بس هغه باقه شاندې پاتې شي نور به دې څه شي هغه به دې لرې شي ښه لکه څنګه چې په دې شاته مونږه په دې ویډیو کې په بیک کې مونږه دا کار چې دی دا کړی و ټیک ده که نه په دغه طریقې سره پکې مونږ راوستی هم شو او په دغه طریقې سره دې پکې مونږه لر کولی هم شو ټیک شو د خیره دلته زه رالم دې ته مې نښه وکړه دواړه مې چیک مارک کړلې تاسو ویډیو خیر دی سلو کولی هم شئ بیا ښه ویډیو لینک ډېر زیات دی که نه دا تاسو بیا ځان ته سلو کولی هم شئ ښه اوس به زه څه کوم اسمبلي به جوړوم ښه روډ اسمبلي به جوړوم روډ اسمبلي ته رالم دلته کې مو ته ولیکو اسمبلي به په ځای پاتې کړم یا زه ته وایم چې روډ صحیح دی که نه اسمبلي سمپل اوکې به کړم یو ځای کې به یې کلیک کړم اوس به دې کلیک وکړم ډیزاین ټول پلیټس ته به لاړ شم او په لین کې به زه کراون لین راوالم او دا به ډیفالټ پرېږدم که تاسو پکې څه چینجز کوئ که نه جو وکړئ پکې صحیح ده خو زه یې ډیفالټ پرېږدم چې اوس پې موږ دا کار وکړو 3.5 میټره د یو د سینټر نه اخوا دی خوا صحیح ده که نه زه دا بالکل ټیک دی اوس دا چې کله موږ جوړ کړو که نه نو زه به دا اسکیپ بټن به ووایم او کینسل کړم دا کمانډ بیا به څه وکړم کریټ کوریډور باندې کلیک وکړم کریټ کوریډور چې مې کلیک وکړو نو کوریډور خو دی نوم ولا چینج کول پکار دي صحیح ده که نه کوریډور دی زموږ سره سره روډ دلته کې دا الیمنټ صحیح دی ډیټ هم صحیح دی ټیک ده اسمبلی به ورته سلیکټ کړم او ټارګټ سرفیس به هم سلیکټ کړم سمپل اوکې به یې دا به اپلای کړم ریبلډ به یې کړم صحیح ده ریبلډ مې کو تاسو وګورئ دا به اوس څه شوي ټیک شو که نه دا دغه شانتې جوړ شوی دی صحیح شو اوس په دې رایټ کلیک کړم د دې نه به سرفیس جوړ کړم ښه ډیټ هم سرفیس زموږ سره بیا دا ټیک ده په دې مې کلیک کوی کوریډور سرفیس باندې به کلیک وکړم ټیک ده کوریډور سرفیس باندې چې زه کلیک وکړم د هغې دپاره به زه بیا بل سرفیس جوړوم نو سمپل په دې رایټ کلیک کوئ ټیک ده رایټ به بیا کلیک کړم کوریډور سرفیس مې کلیک کو نیو سرفیس به جوړ کړم صحیح شو او دې له به سب بیس ورکړم صحیح ده که نه دا به د ایډ کړم دا یې کوډ شو که نه چې د دې پورې ماله کټینګ کوه صحیح ده کټینګ به د دې ځای پورې فیلینګ به د دغه ځای پورې په دې رایټ کلیک کا دا ورته لین سب کا ټیک شه دا اپلای کا دا ریبلډ کا اوکې کا ګورئ د دې سرفیس جوړ شو ښه اوس په دې روډ کې دننه دا لاین ورک ښکاري صحیح ده اوس په څه کوم دې نه بعد به زه سمپل لاین جوړوم ټیک ده یا یو سرفیس په بل جوړ کړم چې په هغې کې دا ای جي پیسټ کړم صحیح ده یو نیو سرفیس جوړوم چې کټ فیل ته بیا راوځي که نه یعنې دا یو سرفیس د بل نه بیا ماینس کول غواړي که نه نو کټ فیل به تیالو راوځي که نه نو زه به څه چلو کړم کریټ سرفیس روډ به ورته ولیکم سمپل اوکې به یې کړم ټیک شو اوس به راشم دا به ډیفاین کړم په ایډیټ کې به راشم په ایډیټ په رایټ کلیک کړم په ایډیټ چې مې رایټ کلیک کو زه به پیسټ ته راشم صحیح شو پیسټ چې دی هغه لاندې موجود دی پیسټ سرفیس ای جی باندې به پیسټ کړم اوکې به یې کړم ټیک شو جی د اوکې نه بعد به زه څه وکړم سمپل لاین طرف ته به ځم مستخیره چې کراس سیکشن یې ترې راوځي که نه نو سمپل لاین به جوړ کړم په سمپل لاین مې کلیک وکړو
انټر بٹن به پریس کما او الیمنٹ به سلیکټ کم چې دا دی اوکے به کما دا بالکل اوکے دی دلته کې بوله زه سمپل لاین روډ ورکما رینیم به کم لگا سمپل لاین روډ دا سمپل اوکے کا اوس په ځدی ته رینج خیم ها ٹھیک شو رینج لیفٹ سواس رائٹ سواس وګوره 20 میټر زمو سره روډ 3.6 میټر دی او دلته کې 20 دی نو کم از کم پکار چې 4 کما دا بم 4 شي دا بم 4 شي صحیح ده ٹھیک شو کنه زه اوس په لاندې لاړ شم او د دوه طرفونو خو بالکل ټیک شو اوس په رینج خیمه ار ډي بوده خیمه ار ډي reduce distance نو دا 3 ونه بوده څه کما 50 کم ها 50 50 50 ټیک شو دا دوه نه به ټرو کما ځکه چې سوپر الیویشن به کې نشته هاریزونټل جیومټري به کې هم نشته دا قدوه پکې دي دا به ټرو کم صحیح ده کنه 50 ار ډي دا به ټرو کم دا به هم ټرو کم صحیح شو دې په کلیک وکم دا به ټرو کم دا به ټرو کم اوکے سوپر الیویشن خو بګی نشته نو ځکه دا به سمپل اوکے ټیک شو خیره چې اوکے مې کو بس پس وکم رائټ کلیک وکم نو دا به سمپل لاین بدل دي دا کم کراس سیکشن د پاره چې کوم سیکشن دي هغه به جوړی شي صحیح مونږ هارډ عمر کولای شو 25 میټر کې عمر کولای شو صحیح ده کنه کوم چې بایلاز دي پکار چې خشن دي کو کله چې ما رائټ کلیک کو دي ته وګور دا 00 دی دا 050 دی دا 100 دی دا شان 150 بای 200 بای دې ته خبر دی 8 پلس تلاشي 8 کیلومتر روډ دی دا به اوس انالایز تلاش شم دا به سمپل اوکے کومه سمپل اوکے مې کو په دې ای جی کې بوتا غا ای جی سرفیس وخم په ډیټم کې بوتا کوریډور ټیک شو په دې کې بزا په ډیټم کې به کوریډور سلیکټ کم ښه کوریډور به سلیکټ کم دا بس کما اوکے وای کما ټیک شو اوکے نه بعد زمون خبره چې دا هغه اوس کراس سیکشن ته ریډی شو ټیک شو کراس سیکشن یې بس جوړو ما ټیک ده هم ته بلار شم سیکشن ته بلار شم ملټیپل ویو ته بلار شم ٹھیک شو دلته کې به سمپل نیکسٹ بیا نیکسٹ بیا نیکسٹ بیا نیکسٹ ٹھیک شو کنه بیا به نیکسٹ پکما او دا ټیبل نه ټیبل دې ټیبل نه سره شي دا به 8 کم ها ټیبل به سره 8 کم ټیک شو کنه خیره ټیبل مو سره سکو 8 में को ټیک شو کټیک نشو تاسو ته ویډیو کې به کوم ځای کې مسله راځي نو ما به خبر وای زبر کلیک ته دی سرفیس ته لاندې هم کوم دا پروفایل د لاندې هم نه کوم ټیک ته دا به خالی ځای کې دا وکم ټیک شو دا خیره دې ته بلګ ویټ وکم دا به جوړ شي صحیح ده ای دې جوړ شو زب اوس په یو سیکشن باندې کلیک کم کنه سیکشن باندې کلیک کو نو زب بیا لاړ شم سیکشن ویو پراپرټی ته نو په سیکشن ویو پراپرټی کې بزرا شم د ابجیکټ لیبل ته او دا به ایډیټ کما په ایډیټ کې برا شم صحیح ده کنه یې دلته کې رالم په دې باندې ما ایډیټ باندې کلیک وکړم ګراف ته رالم په ګراف کې ما څه چلو کو ګریډز ته رالم او په ګریډز کې زبلا شم هاریزونټل او ورټیکل ایکسس ته صحیح ده نو دا بزا دا 10 دی دا 2 دی نو دا بزا لک چینج کم ها صحیح ده نو می 2 کو دا به 1 کم بیا دا می 2 پاتې کو 2 1 دی شي ورټیکل دی هم دی شي ٹھیک ده هغه دې 10 شي اډو اپلای اوکے تاسو ګوره دا کمباین چې دا هم ټیک شي د 0 نه اپ سیټ اخواته 2 4 -2 4 یعنی د سنټر لاین نه
خي طرف ته په پلس کې دي او رائټ طرف ته چې دي دا رائټ طرف ته په پلس کې دي او لیفت طرف ته چې دي هغه په ماینس کې دي. ټیک ده. نو موږ دا پروپوز لیول او ایگزیسټینګ لیول به څنګه ښیي د دې دپاره به اوس موږ بینډ سیټینګ کوو. صحیح ده. اوس به زه څه کوم سیکشن ویو ګروپ پراپرټي ته به لاړ شم که نه سیکشن ویو کې به زه څه چلو کوم دا ماینس په پلس کوم او دا په دې سټایل ورپسې چې زموږ سره دی که نه دا چینج بینډ ویډ دی ګورو دی صحیح دی که نه دا دی دا هم نه دی دا والیوم دی دې خوا ته راشه دا ګریډ دی دې خوا ته راشه دا نه دی دې خوا سټایل ورپسې څه دی بینډ سیټ یې نه زه به دې بینډ سیټ ته راشم دې کې ما دا اف جي او ای جي د دې ځای نه دغه کړي دي امپورټ کړي دي نو په سرفیس 1 کې به ورته څه وښیم ای جي او په سرفیس 2 کې به ورته وښیم کوریډور. ٹھیک شوه دا به اوکې کړم بیا به یې اوکې کړم او لږ ویټ به ورته وکړم ښه نو د دې سره که دا سیټ نه شو که نه دا به زه بیا دوباره چک کوم. ټیک ده. وګوره ویټ ورته کومه چې څه پوزیشن کې راځي. صحیح ده که نه لږ ویټ ورته کومه بیا به چک کومه. صحیح شو ګورې 148.71 دا بیا ټیک نه شو که نه زه به بیا ویو ګروپ چې دی پراپرټي ته به ځم او دا به چک کومه. صحیح شو دا بینډ د ټول نه ګران سیس چې دی به دی کې دا بینډز دي. صحیح ده که نه ټیک شو دواړه یو شانتې دي پروپوز او ایگزیسټینګ. زه به بیا لاړ شم دلته زه به بیا دې بینډ ته راشم دلته کې وګوره دا ما کوریډور کړی دی خو دې سرفیس 1 کې وګوره دلته مې دې چینج کړي دی د دې ځای کې نو خو ما امپورټ کړي دي خو په دې سرفیس 2 کې ما ورکړي خو سرفیس 1 کې نه دي چې دا زه په دې کې ورکړم که نه دا مسله به اوس څه شي حل شي. ښه ټیک ده دا اپلای کا او اوکې کا اوس یې چک کې بالکل بدل شوی دی برنی ویلیو او لاندنی ویلیو کې پوره فرق راغلی دی. ښه نو دې مطلب دا شو چې زموږ سره دا حساب کتاب چې دی برابر شو. ښه پروپوز الیویشن هم ټیک شو او ایگزیسټینګ الیویشن چې دی هغه هم ټیک شو. صحیح دی د خیره دا تاسو بالکل کتی شي. ښه اوس صحیح دی که نه اوس انالایز ته راشه که نه انالایز کې به څه چل کوو دا ډیټا چې ده دا به ټوله ایکسل ته وړو. صحیح ده که نه دا ټوله ډیټا به څه کوو ایکسل ته به دلته کې خو ټوټل راغلی دی دا 12,417 او 11,13,91 دا دی ټوټل راغلی دی خو دا اوس موږ ایکسل شیټ ته وړل دي. ښه دا ټول کار ایکسل شیټ ته به یې څنګه وړو د هغې دپاره څه طریقې کار دی هغه نه زه اوس تاسو خبروم. صحیح ده زه به راشم والیوم ریپورټ باندې به کلیک وکړم سمپل به دا اوکې کله چې دا ما اوکې کړو دا به یس کم دا به م یس کم دا به ډونټ شو کم اوکې دا یو به دې کټ کم دا ټول ریپورټ ماله راغی. صحیح شو که نه په دې کې موږ تسلي کړي دي څه چې پکې ضروري دي هغه به دې پاتې کوو او څه چې پکې ضروري نه دي هغه به دې څه کوو هغه به دې لرو. ټیک شو دا به زه کنټرول ای باندې ټول سلیکټ کوم او هلته به ایکسل کې به پیسټ کوم دلته مې سلیکټ کو او دلته مې څه کو ایکسل شیټ ته لاړم دلته مې پیسټ کو. ټیک شو اوکې اوس دا برني روګانې به دې څه کړم ډیلیټ کړم. ټیک شو د خیره برني روګانې مې دې څه کړې ډیلیټ کړې اوس پاتې دا نه دا به دې هم ډیلیټ کړم دې ته پکې حاجت نشته. ټیک ده او دې ته پکې حاجت نشته دا به دې څه کړم
ډیلیټ کما ټیک شو کنه دا کومولیټیو والی دا ټیک دی دا اخرنه به دې څه کما د دې پکې خیر دی صحیح ده کنه دا نیټ والیم دی دا صحیح دی دا چې ان تلاړ شم د دې کنه دا ټول ډیټا به الته کې صحیح موجوده وي صحیح شو ګوره ان ترارم دقه زما سره ارت ورک دی بس ټیک شو دا چې کوم بولډ کومه د دې ډیټا د لپاره مونږ دا ټول کار وکړو ټیک شو کنه ان شاء الله امید ده تاسو په دې باندې خپه شئ نو جی تاسو وکتله زما د روډ ډیزاین چې کوم ویډیو وا کوم لیکچر هغه تاسو وکتو که تاسو دا خوښ شوی د دې نه به زه نور هم کوشش کوم چې ښکلي پروجیکټس تاسو له راوړم او هغه زه به سیول 3D کې ډیزاین کوم لکه زموږ سره راوند اباوټ ډیزاین دی زموږ سره انټرسیکشنز دي او دا به ان شاء الله زه ستاسو دپاره کوم که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل آیکان پریس کړئ چې را روانې ویډیوګانې تاسو ته د هغې پته لګي او راځي ما انجینر محمد نبیله اجازت راکوي د الله په امان خپل خیال ساتئ موږ په دعا کې یاد ساتئ